پروګرام چې منعقد شوی په پرونه مسله او سلسله دا خپل پروګرام باقاعده آغاز کړ مشران زمونږ ضلعي قیادت هغه را رسېدلي دي موږ د پروګرام ابتدا د قرآن پاک د تلاوت کریم نه کړو د هغې مبارک زه قاري حماد ته درخواست کوم چې هغې راشي او د قرآن پاک تلاوت باندې د دې پروګرام آغاز وکړي. قاري حماد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. تلاوت کلام پاک د پاره زه بھائی راج محمد همدرد صاحب ته درخواست کوم چې هغې راشي او موږ ته د ختم نبوت په موضوع باندې خپل کلام په مختصر الفاظو کې هغه بیان کړي هغه واورئ. بھائی راج محمد همدرد صاحب. درود شریف وایي شو سره اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و عترته و اهل كل ما نولب. لک زمون په ختم نبوت باندې ایمان دې سوچ پکې شک وي ملګری د شیطان دې سوچ پکې شک وي ملګری د شیطان دې لک زمون په ختم نبوت باندې ایمان دې سوچ پکې شک وي ملګری د شیطان دې سوچ پکې شک وي ملګری د شیطان دی. مونږ محمد علیه السلام د خدای نبی منو هادي برحق ته تر قیامت هادي منو خاتم رسول من نبی آخری منو تا په هر ډګر باندې اعلان د مسلمان سوچ پکې شک ملګری د شیطان دی لکه زمون په ختم نبوت باندې ایمان دی سوچ پکې شک ملګری د شیطان دی. دا غلام محمد د انګریزانو پیداوار دی کړي دعوا د نبوت د خطا کار دی د پیغمبر د اسلام سره غدار دی زکا د مسلم کذاب لار روان دی سوچ پکې شک وي ملګری د شیطان دی لکه زمون په ختم نبوت باندې ایمان دی سوچ پکې شک وي ملګری د شیطان دی. خی په غور ګورئ شي سربن په خلاص څومره د تلبیس نه کار اخیسته د خناس خدای ګوچې خنزیر د خو په شکل د انسان خدای ګوچې خنزیر د خو په شکل د انسان دی لکه زمون په ختم نبوت باندې ایمان دی سوچ پکې شک وي ملګری د شیطان دی لکه زمون په ختم نبوت باندې ایمان دی. دجل او فریب قد دا ډک دي تصنیفات کړي غلط د روایات تابلات کړي پمان بدایاتونو تحریفات زکا
قرآن دے لک زمن پا ختم نبوت باند ایمان دے سوچ پکی شکوی ملگری دشیطان دے لک زمن پا ختم نبوت باند ایمان دے رب کڑ دنیا کی دی رضی سارا حساب زدہ بلی پین کی شور کار دادا کذاب یو حلقہ آخرت کی ٹکانا دنیران دے لک زمان کا ختم نبوت باند ایمان دے سوچ پکی شکوی ملگری دشیطان دے لک زمان کا ختم نبوت باند ایمان دے زغفرانو دنوائی مردان شو منالی من ہرگز ددتا خرافات نشو زغمالی من گپائن کی گر آلے من گتاقب کڑے ددا پہر میدان دے سوچ پکی شکوی ملگری دشیطان دے سوچ پکی شکوی ملگری دشیطان دے لک زمان پا ختم نبوت باند ایمان دے لک زمان پا ختم نبوت باند ایمان دے نعرہ تکبیر بس لد جوش آواز نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد علماء حق علماء دیوبند زندہ باد غازیان ختم نبوت زندہ باد شہداء ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زندہ باد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زندہ باد ذا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ذا طرفا ټول شکریہ ادا تاسو په دې خبرې باره کې دلته کې راجمع شوي د مجلس کاز او طریقې کار د هغې دفتر چې علما کرام شته او هغې د داسې نازک حالات د هغې د وړاندې وي او هغې د هغې باره کې یو بهترینه بیا فیصله کوي او قوم ته امت ته پیش کوي او د هغې هغه بهترین رهنمایي کوي د هغې لپاره زه ستاسو ټول شکریه ادا کوم دا خپل د صوبې د طرفه چې زمونږ د عالمي مجلس د حفظ ختم نبوت کم جماعت دی کم ترتیب دی کم طریقه کار دی او دا کار دا محنت دا مخکې رسول هم دي او د دې محنت حفاظت کول هم دي او دارنګې د محبوب نبي علیه الصلاة والسلام په ناموس باندې ننګ هم کول دي او د هغې حفاظت هم کول دي د خپل ایمان هغې حفاظت هم کول دي د نورو مسلمانانو د ایمان حفاظت هم کول دي دا زموږ ستاسو هغه ذمه داري ده د دې باره کې به زموږ د ضمني نماینده هغوی به خبره کوي انشاءالله تعالی تفصیلي زه ستاسو ټولو شکریه ادا کوم د صوبې له طرفه عباده الذين اصطفى لا سيما على خاتم الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم كل ملغري فمحبت سرى فعقيدت سرى يودل درس شريف هواي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزت مندو
د دین اسلام عاشقانو په دین اسلام مینو د دې سیمې د دې علاقې د دې خطې محترمو مسلمانانو ورونو د ټولو نه اول خو پرون چې کومه خبره دلته راغلې وه او د هغې بنیادي هغه کوم ملګری د هغې باره کې به انشاءالله خبره وکړو بیا خو په هغې کې موږ سره چې کوم ملګرو تعاون وکړو د ټولو نه خو د شوې اډې د تاجرانو د دکاندارانو د دې ځای د مسلمانانو جذبې ته سلام کوو د هغې جذبې د دین ته د هغې د جذبې د عشق او د محبت د نبي علیه السلام ته سلام کوو چې د هغې د جذبې د وجې نه الله جل شانه دا خبره په کلي طریقه باندې حل کړه او یقینا چې هم دغه جذبه د آینده کې هم پکار ده هر څه ختمېدی شي چې په دین اسلام باندې او په مقدسو شخصیاتو باندې سمجوته دا نشي کېدی نو یو خو ستاسو د ملګرو ډېره شکریه ادا کوو دویم نمبر باندې د ټرانسپورټ چې کوم صدر صاحب دی موږ سره موجود هم دی هغوی موږ سره ډېر تعاون وکړو د دې بازار چې کوم د تاجرانو صدر صاحب دی موږ سره موجود دی هغوی دې کې موږ سره ډېر زیات تعاون وکړو دغه شانتي د ضلعي چې کومه انتظامیه ده د تحصیل رزړ اے سی صاحب د تحصیل لاهور اے سی صاحب اے ډي سي صاحب او دغه شانتي ایس پي صاحب او د هغې نه علاوه د علاقې ایس ایچ او تقریبا د ټولې ضلعي انتظامیې دا خبره ډېره اهمه وګڼله او دې کې بھرپور دلچسپي یې واغسته او په هغه وخت کې د ضلعي ټولې انتظامیې هغه ملګري ته وویل چې ته دې وخت کې په ټوله دنیا کې یک یوازې هیڅوک تا سره ملګري نشته موږ دې ملګري نه یو مسلمانان دې ملګري نه دي علما دې ملګري نه دي په یک یوازې په دې وجه باندې خپله خبره صفا کړو د خپلې خبرې حل راوباسه نو موږ د دغه ټولې ضلعي د انتظامیې د هغې هم ډېره شکریه ادا کوو او هغې سره چې کوم متعلقه لاندې زموږ پولیس والا ملګري دي نورو محکمو والا ملګري دي دا ملګري هم د غازي عید رحمه الله د هغې ملګري دي د هغې شعبې دي د هغې د محکمې ملګري دي هغې په هغې کې باقاعده موږ سره پوره تعاون وکړو کوم دي هغه خفیه ادارو هغې هم بھرپور تعاون وکړو او بیا خصوصا د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د ثوابه قیادت حضرت مولانا مفتی عابد وهاب صاحب او دغه رنګې ضلعي مبلغ او صوبایي مبلغ اسلامي مجلس ملګري د ټولو ملګرو په شریکه باندې تعاون وکړو د هغې په نتیجه کې زموږ امن هم الله بچ کړو مسلمانانو ته نقصان هم میلاو نه شو ادارې شعبې هم بچ هغه کس ایمان عنه محفوظ پاته په دې وجه باندې د ټولو شکریه ادا کوو دې پسې دویمه خبره عزتمندو هغه دا ده چې مسلمانانو له هم دغه جذبه پکار ده یو دوه درې مختصر واقعات درته وایم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د مسلمانانو عشق او محبت څنګه پکار دی نو په جنگ احد کې یو صحابي دی هغه زخمی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږه وی ورشه د تره زوی او وی هغه لږ وګوره چې د هغه څه حال دی هغه تره زوی وایي چې زه لاړم او هغه خپل د تره زوی مې را پیدا کړ وینو کې لت کت دی او بلکل د زنکدن حالت دی او وی ما ته ووي چې نبی علیه السلام ته زما سلام ووایه او زما قوم ته انصارو ته پیغام ورکا